أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بسم الله الرحمن الرحیم سورة هود آیت نمبر 55 مخکی آیت کی هود علیہ السلام کافرانو ته چیلنج او اختار ورکړیو چې زه له تاسې نه یریږم د تاسې له خدایانو له دې جعلي خدایانو له دې نه زه نه یریږم بس ټول ما ته خپل غلط تدبیرونه جوړ کړئ او بالکل ما ته ټیم مه راکوئ په دې 55 نمبر آیت کې فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ما ته خپل غلط تدبیرونه غلط پروګرامونه هغه جوړ کړئ ولا تنظرون ثم لا تنظرون بیا ما ته ټیم مه راکوئ 1 غنټه 2 غنټې څنګه چې کولی سي هماغسې وکړئ په دې 55 نمبر آیت کې نبی هود علیه السلام د دې وجه بیانوي چې زه ولې د تاسې له غلطو تدبیرونو پروګرامونو له دې نه زه ویره نه لرم ما په الله تعالی توکل کړی په هغه مې بروسه ده په هغه مې اعتماد و باور ده زه له تاسې نه یریږم انی یقینا زه سیم توکلتو ما توکل کړی ما بروسه اعتماد و باور کړی علی الله په الله تعالی باندې ربی و ربکم چې هغه خالق رازق زما ده هغه رب خالق رازق ستاسو ده ما من دابت مزید تفصیل پسې کوي ما په هغه توکل کړی توکل تفیض الامر الی الله خپل کارونه الله ته سپارل ما په الله توکل کړی او هغه د ما او د تاسې رب ده نو تاسې د هغه بې اجازته ما ته کوم تکلیف نسي رسولی هغه د تاسې رب ده دویم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها نشته ده دابه هر هغه څه چې ته وایي چې هغه په ځمکه باندې خوځېږي راخوځېږي حرکت کوي له میږي نه نیولې تر فیل پورې دې ټولو ته دابه وایي دا په اصل کې صيغه د اسم فاعل ده لدب یدب دبا په معنا د تحرک یتحرک تحرکا دابتن په معنا د متحرکتن هغه شی چې په ځمکه خوځېږي راخوځېږي دې ټولو ته دابه وایي هر آن چیز کې به روز زمین حرکت میکنه وره دابه میګه دلته اوس بله خبر ورته کوي زه ولې له تاسې نه یریږم د تاسې له غلطو پروګرامونو وایي ځکه ځمکه کې چې څه مخلوقات دي الله تعالی د دې نیونکی ده ناصیه اصلا دا د مخې کاکل ته وایي پیکي ته وایي پیچک ته وایي له دې مخې ویښتانو نه چې څوک ونیسي هغه بیا له تا نه خوځېدی نشي مطلب دا ده چې دا ټول مخلوقات د الله په قبضه کې دي نو خو دا کافران دا هم د الله په قبضه کې دي نو چې زه په الله توکل و بروسه و اعتماد ورکم نو له دې کافرانو زه ولې یریږم ما من دابة نسته ده یو حرکت کوونکی یو خوځېدونکی نیست یک حرکت کننده الا مگر هو دا الله تعالی سي ده آخذن دا نیونکی ده بناصیتها د دې په کاکل باندې د دې په پیچک باندې د دې په پیکي باندې یعنی د الله له قبضې نه خلاص نه ده ان ربي یقینا د ما پروردګار سي ده على صراط مستقیم دا په سیده لاره باندې ده په عدل باندې ده په انصاف ده
په دې کې دفع دی او سوال کوي نو ستا پروردگار هر مخلوق د هر مخلوق دا پیکای کاکل دا د الله په قبضه کې ده الله په غو کامل سلطه لري نو الله خو که چاته عذاب ورکول په چای ظلم کول څوک مړه کول نو دا به هم کوي وای نه د ما رب داسې نه ده د ما رب په سیده د عدل په طریقه په لار باندې ده د ما رب په چا باندې ظلم نه کوي ان ربي یقینا د ما رب علی صراط مستقیم دا اسیده لار باندې ده د عدل د انصاف په لار باندې ده فان تولوا نو که چېرته دوی مخ واړوي که چېرته تاسې مخ واړوئ ښه د الله تعالی نبي دلته دوی ته یو بله خبر کوي هود علیه السلام خپل مشرک قوم ته یو بله خبر کوي وایي او مشرک قومه که تاسې مخ واړوئ د تاسې مخ اړول ما ته تاوان نه لري دا تاسې ته تاوان لري ولې اسې دې یو وضاحت وکړو مثال یو استاذ وي په مدرسه کې په سکول کې په یو ځای کې هغه ماشومانو ته درس و سبق وایي ماشومان سبق نه وایي خدای خپل نهایت کوشش کوي ډېر زیات کوشش کوي هغه د مدرسې د سکول یو اداره هغه د استاذ ته تنخواه ورکوي که نه ورکوي هغه یې ورکوي نو دا استاذ ماشومانو ته وایي سو بچانو که تاسې سبق وایاست که نه وایاست د ما په دې کې تاوان نه ده دا د تاسې تاوان ده ای ما سره چا سره حساب و کتاب د هغه ما ته خپله اجره راکوي ځکه زه تاسې ته سبق سم وایم هود علیه السلام ورته وایي د ما معامله خو له الله سره ده ما تاسې ته سم صحیح تبلیغ دعوت کړی که تاسې ایمان را نه وړیم دا ما ته تاوان نه لري الله په دې کې ما نه نیسي الله به تاسې را نیسي چې تاسې ولې د دغو نبي خبر نه منله دې خو تاسې ته په صحیح طریقه دعوت و تبلیغ کول او تاسې ایمان را نه وړ نو د تاسې په ایمان نه راوړلو کې د ما تاوان نه ده چې الله به ما ونیسي چې تا ولې دا خلک مسلمانان نه کړو دا د تاسې نقصان ده وایي فان تولوا که تاسې مخ واړوئ دا اصلا شرط جزای محذوف ده فلا تضروني شیئا که تاسې مخ واړوئ تاسې ما ته ضرر نسی رسولی د ماسې له الله سره کومه معامله ده د ماسې په الله باندې کوم اجر و ثواب ده هغه نسی را خرابولی ولی فقد ابلغتکم ما ارسلت به ما تاسې ته رسولی هغه څه چې زه رالېږل شوی یم به په هغې باندې الیکم تاسو ته ما خو تاسې ته تبلیغ کړی الله به ما ته خپل ثواب را کوي نو د تاسې مخ اړول ما ته تاوان نه لري ویستخلف او بل خبر تاسې ته تاوان لري تاسې د ما خبر نه منئ تاسې ته تاوان لري ولی دا د الله طریقه ده سنت ده چې چېرته یو قوم په نبي باندې ایمان را نه وړي الله بیا هغه خلک ختموي نور خلک را پیدا کړي چې په نبي پسې سم په صحیح طریقه روان وي دا د الله طریقه ده او الله په دې قدرت هم لري تاسې دا ګمان ونه کوئ چې موږ ډېر امیران یو وزیران و پاچیان یو الله ته دا خبرې معنا نه لري ویستخلف استخلف یستخلف استخلافا باب د استفعال لخلیفتن خلیفه نائب توای استخلاف جعل الشخص نائبا جعل الشخص خلیفتا ويستخلف ربي نائب بکی دی ما پروردگار قائم مقام بکی دی ما پروردگار قوما یوبل قوم غیرکم لتاسن سوا ولا تضرونه شیئا تاسی ضرر نسی رسولی اللہ لرا شیئا هچ طول تاوان خپل نئی ان ربی یقینا دی ما رب سره علا کل شیء حفیظ په هر څه باندې نگهبان دی تاسی ولی دی ما رب ته تاوان نسی رسولی ځکه رب په تاسی باندې حافظ د نگهبان دی تاسی د ټولو اعمالو دی کړو وړو نو تاسی باغه ته څه تاوان ورسوي بلکې هغه کله تاسی نه بدلو انتقام اخلي هغه یې اخیستی شي هغه په تاسی مسلط ده تاسی په هغې باندې مسلط نه یاست ولما جاء امرنا دی قوم ته ډیر تبلیغ وکړو دعوت وکړو هود علیه السلام د عادیانو د هود علیه السلام قوم عاد نومېدو عادیان عاد اولا عاد ارم دا درې قسمه ذکر راغلی عاد اولا یا عاد ارم دا درې سره ذکرونه راغلي دی قوم ایمان را نه وړ الله تعالی نور خپل نبی ته وحی وکړه چې په دې به عذاب راځي عذاب به 8 ورځې و شپې وي 8 روز 7 شب می باشه له یو چهارشنبې نه شروع تر بلې چهارشنبې له یو بد نه شروع تر بل بد پورې دا ورځې به 8 ورځې راځي او و شپې راځي دا عذاب به په دې مسلط وي او په دې عذاب کې به دې ټول هلاکېږي هود علیه السلام ته هدایت وکړو ته او کوم کسان چې له تاسو سره ایمان راوړی تاسې به انتقال وکړئ له مدینې منورې نه شمال پلو وادي القرا ته عادیانو کورونه سول هغه د جزیرة العرب جنوب پلو ول یمن ته نږدې و د یمن او د عمان تر منځ ول
چې هغې ته الربع الخالي وایي یا دهنا وایي، په دغو کې ول وایي کله چې په دې عذاب راغی تاسې به د جنوب نه انتقال وکړئ شمال پلو ته، د مدینې منورې او د شام په مابین کې یو ځای د وادي القرا ورته وایي، دلته به تاسې میشت سئ. هود علیه السلام مسلمان قوم دا را روان سول، نور عادیان سول، په هغو باندې عذاب راغی. 8 ورځې او 2 شپې طوفان ولو، سیلۍ وله، د دوی په دې وطن کې تاویدو را تاویدو، بوټي یې م له بیخه ایستل، ونې یې م ایستلې، سړي به م په هوا کړل، یو ځای بل ځای به یې خطا کړل، چتونه به م الوزول. لکه دا تاسې به لیدلي دا کله کله دا طوفانونه راسي هر څه سره ګډ وډ کړي. دغسې طوفان 8 ورځې پې مسلط و، ټول یو ځای بل ځای په ګلیګانو کې پراته ول. تا به ویل چې د کجورو ونې دې له بیخه پرې کړي دي او غورځولي دي. دوی ډېر غټ غټ هم ول، زورور زورور لوی لوی خلک ول. لوی سړی چې بیا په ځمکه پروت یم ډېر غټ ښکاري، نو د ونو د تنو په شان باندې یو ځای بل ځای پراته ول. هود علیه السلام او مؤمنان هغه لاړل وادي القرا ته، د هغو قصه بیا بل ځای راځي. ولما جاء او کله چې راغی امرنا فیصله د مونږ په عذاب باندې، نجینا هودن موږ نجات ورکو هود علیه السلام ته، والذین او هغه کسان آمنوا معه کومو چې ایمان راوړی و له ده سره، برحمت منا دا نجات هم ولې ورکو په سبب د رحمت د انعام له طرف د مونږ نه، ونجیناهم او دوی ته مو نجات ورکو من عذاب غلیظ، غلیظ په معنا د شدید، دوی ته مو نجات ورکو له عذاب شدید نه. دوه نجینای ذکر کړو، ولما جاء امرنا نجینا هودا، او بیا وروسته وایي ونجیناهم من عذاب غلیظ. اصلا دوه عذابونه دي، یو د دنیا عذاب وي، یو د آخرت عذاب وي. موږ هود علیه السلام او مؤمنانو ته د دنیا له عذاب نه نجات ورکو او د آخرت له عذاب نه هم نجات ورکو، عذاب شدید نه. نو ځکه دوه جا نجات ذکر کو. الله دې موږ ته استم دواړه نجات نصیب کړي. وتلک عاد، الله تعالی فرمای د دې ټولې قصې حاصل فرمای. وای تاسې وګورئ قصه خو م زده کړه چې عادیان دا د هود علیه السلام قوم، هغه ورته دعوت تبلیغ وکړو، اجرت مزد جنې نه غوښتل، دی په هغه باندې انکار وکړو، د هغې تکذیب، هغه دروغجن وبلل، الله عذاب پې باندې راوستل، دی تباه سول. هود علیه السلام او مؤمنانو نجات پیدا کړو. الله تعالی اوس دې ټولې قصې ته اشاره کوي، وایي دغه عادیان ول. قصه خو دې واورده، ای عادیا بود، نو دا خو یو سم سړی نه و کنه، د نبي نه منل، وایي دا اوس عادیان ول، داسې چلې وکړو، د انبیاو تکذیب یې وکړو، الله تباه برباد کړل. وتلک عاد او دغه عادیان ول، ای عادیا بود، جحدو جحد یجحد جحدا فهو جاحد، انکار ته وایي، د انکار وکړو په آیاتونو د رب خپل، وعصوا رسله او نافرمانی وکړه د الله تعالی له انبیاو، واتبعوا او تابعداري وکړه د انبیاو له امر نه مخالفت وکړو، بالمقابل څه شی وکړو؟ واتبعوا تابعداري وکړه امر کل جبار، امر حکم فرمان خبره، کل جبار د هر جبار ظالم، عنید د سرکش. جبار دا صيغه د مبالغه ده، لجبره یجبر جبرا، جبر زور توای، لکه موږ تاسو یې پلانې زه په دې کار باندې مجبور کړم. جبار هغه چاته وایي چې په چا باندې په زور کار کوي، منطق ورسره نه وي، سوچ ورسره نه وي، په چا خبره په خبرو نه مني، په زور یې مني. لکه مثال دا موږ تاسو بعضې خلک بس دا سبق ووایه، ماشوم کېنوي، هغه وایي دا یو لاین به وایم، نه دا 2 لاینه به وایه، تا په پلار یې م وایم، ایسته غریب راونیسي دا تېل کوټه کې ورته ښکلي، په زور باندې کار پې باندې کوي. یا ورته وایي چې مثال دا کار به داسې کوي، په کور کې اکثر له دا بیبیانو سره، له زامنو، له لورګانو سره په زور یو کار پې منل، دې ته جباریت وایي. په چا باندې به په زور کار نه کوي، یو چا ته به قناعت ورکوي، ورته وبه وایي چې مثال زه تا پلار یم، ته د ما زوی یې، زه په تا دا حق لرم، دا خبره داسې که. مثال بیبي ته ووایي زه خاوند یم، ته د ما بیبي یې، زه په تا حق لرم، دا خبره به داسې کې. کوتک به نه راخلې، طالب ته به وایي چې ګوره ته په دې درجه کې دا سبق وایې، د غیر حاضري مه کوه. داسې به نه وي چې که دا سبق یاد نه کړو زه به تا سره ګورم، د استنجا پیپ یې راواخلې، ویې ویې لاس یې مات سي، پښه یې ماته سي، پوزه یې ونیسي، په زور باندې کار کول، دې ته جباریت وایي. دا خو موږ تاسې هغه لوی قدرت لرو نه کنه، هغه چې پاچیان سي، داسې سړی سي رالوی سي چې هغه بیا پاچا سي، همدغسې سي. خلکو ته وایي دا د ما فرمان د منوي بیا، که هغه ونه مني بیا څوک جیل ته خطا کړي، څوک مړه کړي، څوک له وطنه فراري کړي، هغه کار په زور پې ومني، دې ته جباریت وایي.
چې په جبر سره په زور سره په یو چا باندې کار کوي. له دې صفت نه باید سړی ځان وساتي. نو دوی تابعداري وکړه. امر کل جبار، دا خبره کل جبار د هر جبار د هر ظالم، عنید د سرکش. عنید ضدي توای، عنید دی توای لعندا یعندو عنادا وعنودا، چې په ضد کې راسي، په یو خبر کې د فائدې یې نه مني. لکه یو سړی وای بل ته ویل سیاله پستر ګوړون سي وای زه د ړوند سم خو ستانه وینم، دې سړی ته ضدي وای. خپل ړوندواله یم قبولي، خو بل سره ضد څنګه سي هغه سره پوجي سي. دا ډیر کافران دا معاندین وي، هغه ته حق خو معلومیږي چې دا نبی په حق ده، دا کتاب حق ده، خو په ضد کې راغلی وای نورې په ما منلی نشي. واتبعوا، او دوی تابعداري وکړه امر د حکم د فرمان کل جبار د هر جبار چې په خلکو به په زور کارونه کول د ظالمانو، عنید د سرکش. ښه په دې کې یو سوال جواب کوي، وای تلک عاد جحدوا بآیات ربهم، وای دغه عادیان ول چې د انکار وکړو په آیتونو د رب خپل، وعصوا رسله، نافرمانی وکړه د الله د انبیاو، رسول جمع د رسول. سوال دا کیږي چې دوی خو د یو نبی نافرمانی کړې وه، د هود علیه السلام، د ټولو انبیاو خو نه وکړي، نو باید داسې ویلي وای وعصوا رسوله، دوی نافرمانی وکړه د الله د رسول، د هود جمع ولې ویلې ده رسوله. دې جواب دا ده د الله یو رسول نه منل دا له ټولو انبیاو نه انکار ده، د الله یو کتاب نه منل دا له ټولو کتابونو نه انکار ده. له دې وجې نه دا جمع راوړ. وای واتبعوا، او په دې پسې سول فی هذه الدنیا، په دغه نږدې ژوند کې، لعنتا لعنت الهی، و یوم القیامه، او په قیامت کې به په دې پسې لعنت وي. واتبعوا، و پشت ایشان ارسال شد، او په دې پسې ورولېږل سو په دغه دنیا کې لعنتا لعنت، و یوم القیامه، او په دې پسې به تابع سي، په دې پسې به ولېږل شي لعنت په قیامت کې. الا خبردار، ان عادا کفروا ربهم، دا عادیانو کفر وکړو په خپل رب باندې. الا خبردار، بعدا د دې دوه معناګانې کوي. یو بعد په معنا د هلاکت سره، هغه بیا باب سمعه ده، بعدا یبعدو بعدا، بعدا یعنی هلک هلاک سو. الا خبردار، بعدا هلاکت دی ویل عاد عادیانو ته. دویم بعدا په معنا دی لریوالی سره، لکه بعید لري توای. الا خبردار، بعدا لریوالی دی عادیانو ته، دی الله له رحمت نه، دی الله له فضل نه. الا خبردار، بعدا لریوالی دی لعاد عادیانو لره. کوم عادیان؟ قوم هود، دا کوم چې د هود علیه السلام قوملو، د هود علیه السلام قوم قبیلو، دې ته د الله له رحمت نه بعد وي، یا د دې لره هلاکت وي. تر امدې پورې بس ده. حاصل د دې امداسو چې انبیا او مؤمنان هغه په یو الله باندې توکل بر وسه لري، هغه د کافرانو له زور او له چلنج له دې نه یریږي. او بل دا که څوک په انبیاو پسې روان نسي، د انبیاو دعوت و طریقه تبلیغ خپل نه کي، په دې کې دی نبي ته یا داعي ته مؤمن ته څه تاوان نسي رسولی، هغو ته به الله خپل اجر و ثواب ورکوي، دا به د ده ګناه وي، دی به الله تعالی پې باندې نیسي. او بل څوک چې د انبیاو په طریقه روان سي، بیا یې الله تعالی له دنیوي عذابونو نم نجات ورکوي او له اخروي عذابونو نم نجات ورکوي، دوه نجات ورکوي. او څوک چې د الله په طریقه باندې روان نسي، په دنیا کې به هم دته عذاب وي، په آخرت کې به هم عذاب وي. لکه په دې کې دا ویل واتبعوا فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامه، دوه لعنته، دوه عذاب، دوه بعده. او د هود علیه السلام په حق کې ویل نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ. هغو ته دوه نجات او دوی ته دوه لعنت سو. دا همیشه همداسې ده، اهل حق ته به الله دوه نجات ورکوي په دنیا او په آخرت کې، او څوک چې په باطل رواني هغو ته به دوه هلاکت و تباهي وي. بس تر همدې پورې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړې. یا الله د قرآن په علومو باندې سینې روښانه کړې، مجاهدین د اسلام ته یا الله ته حفاظت نصرت وکړې. یا الله بندیان د اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې. یا الله د دې په راتلو د خپلوان دوستان ټول خوشحاله کړې. یا الله عبادات اطاعت قبول منظور کې.
د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. زموږ یو دوست یو ملګری د کورني څه مشکلات ورته رسیدلي دي، دعا وکړي الله تعالی د مشکلات حل و فصل کړي. الله تعالی د په کور کې اتفاق اتحاد پیدا کړي. الله تعالی د بچیان لورګانې زامن د موږ بچیانو لورګانو بیبیانو سره په شریعت باندې برابر کړي. الله د ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته موږ تاسې له ټولو ناروغیو سره صحت عافیت نصیب کړي. یا الله په مالونو اولادونو عمرونو کې راته خیر و برکت واچوه. یا الله بچیان لورګانې راته د سترګو د خوږېدو ذریعه وګرځوه. یا الله عزت و پردم خوندي وساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.